بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. د نن ورځې زمونږ د پروګرام چې دی په هماغه درې برخو باندې دی. نړیوال خبرونه دي، همدارنګې جهادي راپور دی او ستاسې پوښتنې او تبصرې دي. انشاءالله کوشش کوم چې دغه په حدود 20 دقیقو کې دغه ټول راټول شي. نړیوال خبرونه کې لومړی غټ خبر دا دی چې په سوریه حالت مخ په خرابېدو دی. هلته کورنۍ جنګ خواته مسله روانه ده. د داعش د عملیات تیز شوي دي، د القصد عملیات تیز شوي دي، د کردانو عملیات په حلب کې ډېر زیات تیز شوي دي. پرون ورځ کاملا ډیره زیاته د الجولاني د ډلې او د القصد او د الجولاني ډلې او د کردانو او د الجولاني د ډلې او د داعشانو ترمنځ باندې کې ډیر دغه شوي دي. په عین حال کې تنها د دوی دا جګړه نه ده، د دې جګړې نه بر علاوه اسرائیلیانو د بمبارد راننوتل، خلک وژل او بیرته تلل په سرحدي او جنوبي ساحه کې بالکل معمول ګرځېدلی دی، ځکه چې هلته داسې حکومت وجود نه لري چې هغې ته ووایي چې دا زما خاوره ده، دې خاوره باندې تجاوز مه کوه، ځکه معامله ورسره داسې شوې ده. حکومت د الجولاني دعوه کړې ده چې د داعشیانو 7 کسه په دغې جګړه کې وژلي دي او په دې کې ډېر ملکي خلک هم وژل شوي دي او د نظامیانو نه هم کافي تلفات دوی ورکړي دي. دویم مهم نړیوال خبر دا دی چې چین په مستقیم توګه امریکا ته خبرداری ورکړی دی. چین دا ویلی دی چې که امریکا ته به اجازه ورنکړي چې دا د قدرت او د حاکمیت د ایران ته د بیروني دغې په عناصرو په ذریعه باندې په حساب تغییر ورکړي، یعنی بیرونی مداخلت او ښکاره خبر ده. دا اوس چې کوم حالات روان دي دا خو بیروني دي، اسرائیل دی او امریکا په خپله ده. نو دی ویلي چې موږ په هر حالت به د ایران تر څنګ ودرېږو او دا خبره هم کړې ده چې مالي لحاظ نه، د استخباراتي لحاظ نه، په نظامي لحاظ هر څه ته چې ایران ضرورت ولري او موږ نه تقاضا وکړي موږ به دوی سره تر اخره پورې ودرېږو، خو د ایران حکومت ته به دا نه پرېږدو چې ضرر ورسیږي او د بیروني لاسونو په ذریعه باندې نظام بدل شي او هغې خپل مرام و هدف ته ورسیږي. دا چې په څه رقم سره به دوی دا مرسته کوي والله عالم، خو دا یو غټه ادعا ده چې دوی کړې ده. بل خبر دا دی چې د امریکا او د پاکستان نظامی مانور په نوخار ښار کې په پیښور یعنی خیبر پښتونخوا کې شروع شوی دی. دا د دوی روټین دغه دی، پروسه کال هم دوی دا مانور کړی او په هغه وختو کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ حالات کړکېچن و. نو هلته روسانو مانور د نظامي شروع کړی او په تاجکستان او د منځنۍ اسیا د ملکونو سره دلته دوی دا مانور شروع کړی او یو مانور د په دغه کې روانو د چینایانو او د دغې په ساحه کې روانو د کوریای شمالي او د جنوبي په ساحه کې. نو دا تمرینات دوی سره کوي وخت په وخت او د سیمې د کړکېچن حالات په مقابل کې دا ښیي چې موږ دلته موجود دی. اوس ښکاره خبر ده چې چون اوس فعلا د ایران موضوع ده، د ایران د موضوع لپاره دوی ایران ته په حساب امریکا یو ګواښ ښیي چې زه دلته سیمه کې نږدې یم، په څنګ کې دې یم او دې ته متوجه اوسئ. بالمقابل د دې په د پاکستان او د امریکې د مانور په مقابل کې په روسیې، چین، ایران او افریقای جنوبي په سویلي افریقا کې د پروتیریا په بندر کې د مانور نظامی شروع کړی دی او نوم یې په باندې ایښی دی برکس پلس. یعنی برکس پلس ورته په دې وایي چې یو خو هغه 15 ملکونه دي چې برکس دې جوړیږي او نور چې پس هغې نه اضافه شوي دي هغې ته پلس وایي، چې په دې کې چون ایران په دې مانور کې دی نو برکس پلس ورته ویلي دی. ویلي دا د برکس یو مانور دی د دغې لپاره 1 هفته به دوام کوي او برازیل او مصر او ایتوپیا دلته د ناظر په شکل کې راغلي دي، د دې مانور نظامي ناظرین دي هلته، یعنی نظارت کوي. په جهادي راپورونو کې په 11 جنوري کاملا کوم عملیات چې ترسره شوي دي
بعضې دغه کې 8 خبر راغلی دي، بعضې کې 6 راغلی دي، خو زه به دا خبرونه ستاسو حضور ته وړاندې کړم. په خیبر ولایت کې جمرود ولسوالۍ د مراد ډنډ په سیمه کې د اردو او د پوځ د مجاهدینو ترمنځ سخته جګړه نښتې ده، د سخته جنگ شوی دی چې د چون پوځ چې په نیت د عملیاتو راغلی او د هغې مخه مجاهدینو نیولې ده، په نتیجه کې یو کپټن یعنې تورن 4 عسکره وژل شوي دي، 2 ټپیان شوي دي، 2 نظامي موټرونه کاملا تباه شوي دي، یو مجاهد جامدې شهادت نوش کړی دی. په پېښور ولایت ورسک ولسوالۍ د شاهي بالا په سیمه کې یو د سی ټي ډي یو انسپکټر په نامه د ثناءالله په یو هدفمند برید کې وژل شوی دی. تفنګچه او موبایل غنیمت اخیستل شوي دي. وزیرستان شمالي ولسوالۍ ګړیوم کرالي زغزغۍ سیمه کې د ملیشې ټینکر باندې حمله شوې ده چې ډرایور یې وژل شوی دی او ټانکر په کامل توګه باندې تباه کړلی شوی دی. باجوړ ولایت ولسوالۍ لوی ماموند په تنګي بالا په پوستې باندې برید شوی دی، هغه د ماټر په ذریعه باندې پوسته کاملا تخریب شوې ده او مالی و ځاني تلفات ور اوښتي دي. د بنو ولایت ولسوالۍ بکاخیل د سردخیل په سیمه کې د جی ال اسلحې په ذریعه باندې برید شوی دی، 3 عسکر ټپیان شوي دي او یو تعداد مړه شوي هم دي. همدارنګې وزیرستان جنوبي ولسوالۍ زرمیلنه کتیبر چک پوسټ باندې سنایپري برید کې 2 عسکر وژل شوي دي. وزیرستان جنوبي د وانا په دغه کې اتحاد المجاهدین پاکستان په نظامی پایګاه باندې برید کړی دی، 12 پولیس وژلي دي، 3 ټپیان کړي دي. همدارنګې وزیرستان په دغه کې کورم ایجنسۍ کې په حمله شوې ده، 10 کسان ویل کېږي چې وژل شوي دي او حکومت ادعا کړې ده چې 19 مجاهدین په شهادت رسولي دي. اوس راځم ستاسو پوښتنو او تبصرو ته. دلته کم از کم 15 پوښتنې یو رنګي دي چې د پاکستان او د امریکا د مشترکه تمریناتو په باره کې دي. سلطان رسولزي، سردار ولی حقانی چې عتیق الله حکیمی نومیږي، همدارنګې نقیب الله امیری، حاجي غفار خان، الحاج ابو حذیفه او الکس ماکس. دغه 6 کسانو د پاکستان او د امریکې د مشترکه تمریناتو په متعلق پوښتنه کړې ده او د دې کې پوښتنې داسې دي چې آیا دا به د پاکستان د خلکو نفرت د پوځ په مقابل کې زیات نه کړي؟ بل دا ویلي چې آیا دغه تمرینات په دې حساس وخت کې د افغانستان او ایران ته څه پیغام لري؟ بله پوښتنه دوی دا ده چې په نوشهره کې چې دغه عملیات کیږي آیا دا جهاد به په پاکستان باندې فرض نه کړي؟ او بله پوښتنه دا ده چې د دې پوښتنه هم د غفار همدا مسله وه. نو الکس ماکس آخري پوښتنه همدا وه چې څومره مجاهدینو او ایران ته دا ګواښ کیدی شي. نو دا 15 پوښتنې چون یکسان دي، 6 پوښتنې دا مې په یو ځلې راواخیستلې، په یو دغه کې به ځواب کم. یو خو دا دی چې دا داسې کوم نوي عملیات دغه نه دي، تمرینات نه دي، پروسه کال هم دا شوي دي، پخوا هم شوي دي. پاکستان کې دا تمرینات د امریکایانو سره په مشترکه ډول سره کیږي. بل دا دی چې دا ښکاره خبر ده چې کله تمرینات کیږي دا سیګنال لیږي ګاونډیانو ته یا کوم مملکت ته چې دوی په هغې ته ګواښ دغه لري چې زه د سیمه کې یم او دلته زما پوځ موجود دی او زه دا فرضاً د دغه مملکت سره دغه مشترک عملیات کولی شم. نو د دې اغیزه به ایران باندې به وي، افغانستان ته به د څه پیغام وي، ځکه چې افغانستان سره فلحال د امریکې کوم پروګرام نشته دی د جنګ او امریکا پاکستان دې ته نه پرېږدي چې نظام راوپرځوي. هغه کوم په افغانستان باندې بریدونه له دې خوا کوي لپاره دی چې امریکا خپل پلانونه لري، نو څه ورته نه وایي. آیا دا د جهاد مسله چې ده د دې بابت نه جهاد اعلان څوک نه کوي، ځکه دلته پاکستانیان ورسره عادت دي او د هغې ملایان خوشحالېږي چې امریکایان راځي.
او صرف افغانستان کې دوی فتوا ورکوله، خپل په خوره کې دوی فتوا هیڅکله نه ورکوي. او بله خبره دا ده چې د فوج په مقابل کې به نفرت زیات نشي. نه، پاکستانیان، پنجابیان، سندیان دا کې اکثرا دوی خوشحالیږي چې امریکایان سره نږدې، نو د ده بابت نه هلته د جهاد دغه هم نه کېږي او نفرت هم منځته نه راځي. خو د په مقابل کې مخکې څنګه چې سریزه کې ما تاسو خبرونو کې ویلي د چین او د ایران او د روسیې او د ساوت افریقا هم نظامی مانور او تمرینات په ساوت افریقا کې شروع شوي دي، نو په حساب دی په مقابل کې عین عمل هلته جریان لري. حمزه سید نبی وایي چې د جاپان نه دا پیغام کړی دی، لیکلی زه جاپان کې ستاسو برنامې ګورم او د اسلامي امارات ته یې غواړم چې یو پیغام ورسوم چې ستاسو په ذریعه کې دغه زما اواز اوچت کړي. د دې مسله د پاسپورټونو ده او د نورو اسنادو د په حساب چې دوی ضرورت لري چې په سفارت یې باید وکړي. ویلي چې دلته سفارت نشته دی او دوی خپل ضرورتونه نه پوهېږي څنګه حل کړي. اسلامي امارات سره خبره وشي چې که فرضاً په رسمي توګه نه کېږي، غیر رسمي توګه یعنې په دویمه درجه باندې په جاپان کې خپل سفارت کې څوک ولګوي چې د دوی دا ستونزه حل شي. نو حمزه سید نبی یعنی حامد وروره ستا پیغام ما ورسو. هیله ده چې د اسلامي امارات زعما یې واوري او په جاپان کې د ستاسو د افغانانو غم وخوړل شي. بل خبر زموږ یو ورور دی عیسی عمري. عیسی عمري دغه کړی دی چې امریکا د اسرائیل او د ایران امنیتي امریکا او اسرائیل که په ایران باندې ونیسي د چین او روسیې به څه عکس العمل وي. عیسی عمري ورور هماغه ورور دی چې پرون دا لیکلي چې ما پوښتنه کړې ځواب دې نه دی راکړی، ما یې دې پوښتنه نه وه لیدلې، ما ورته ویلي چې پوښتنه دې وکړه زه ځواب درکوم. دا پوښتنه یم چې دا تکراري ده، دا ما ځواب کړې ده، خو ما په دې راواخیستله چې دی ویلي چې ما پوښتنه کړې ده. نو دوی برنامه نه ګوري، پوښتنه بیا تکراري کوي چې زه ځواب نه ورکوم، بیا ګیلې کوي. د داسې نه پوهېږم د داسې ځوانانو سره به زه څه وکړم چې لږ زره خبره دې خوا کوم هلته بیا ماته ټول لیکي چې نن د لهجه تیزه وه، نن د دا وه. وروره خو تاسو نه ګورئ ما سره دغسې دا کې که نه راخلم یو راغ مشکل دی، که را اخلم بل مشکل دی. نو د امریکا او د اسرائیل په هکله ما خو دا ځواب ورکړی و چې که د ایران ونیسي سیمه کې بلکل چین روسیې په منځ کې فاصلې راځي، دغه اقتصادي وړتیا چې دا له منځه ځي، افغانستان باندې هم تاثیر کوي، په نور اسلامي نړۍ باندې هم تاثیر کوي او ښکاره خبر ده چې دا په نړیوال سیاست کې یو لوی بدلون راوړي. دا بلکل تاثیر به لري. خو د چین او د روسیې عکس العمل به څه د روس او چین عکس العمل دا دی که اوس عکس العمل ښیي خو ودې ښیي که نه، که چې اوس عکس العمل ونه ښیي نو روس به عکس العمل څه ګټه وکړي چې کله اسرائیل راشي په تهران کې کینی او نظام نسکور کړي او افغانستان ته هم ګواښ کېږي او همداسې نورو اسلامي بنګلادیش اندونیزیا او مالیزیا ګواښ لاندې راځي، نو بیا هغې وخت کې د چین او روسیې څه کولی شي؟ هېڅ هم نشي کولی. منظور خان وایي چې آیا امریکا او اسرائیل په ایران کې صرف حکومت بدلول غواړي لکه افغانستان چې اشغال کړی او داسې اشغالول غواړي؟ نه، دوی په ایران کې د نظام بدلول غواړي خو اشغال نه غواړي، اشغال نه کوي. اشغال نه مطلب دا دی چې قوا ورته نه راولي، مګر هم اشغال به په دا رقم ته وي چې څوک کینوي هغه به دوی غلامي او کاملا د دوی د تاثیر لاندې به وي. یعنې نظامي اشغال منځته نه راځي، سیاسي اشغال کاملا راځي او مستعمره غوندې به وي او د اسرائیلیان تاثیر لاندې، ځکه چې رضا پهلوي چې راځي هغه د دوی خاص سړی دی. عبدالحی سید یو مکمل خبر او راپور را لیږلی دی او دا یې ویلي دی، دی نه دی ویلي چې دا راپور د کوم ځای نه دی راخیستی دی یا د سورس کوم ځای دی، خو چون مفصل دی زه به تاسو ته دا ټول تاسو سره شریکم. دی دا ویلي دی چې د ایران د معترضینو یعنی د لاریونونو کې د دوی مصالح کول د دې دغه چې لاره چې تعقیبه شوې ده په حساب هغه نښې او نښانې د دې طرحه په پټه توګه د تهران په مقابل کې په اسلام آباد کې جوړه شوې ده. د اطلاعاتو پر اساس باندې 3 کشتیګانې چې د اسلحو نه ډکې وې
د سپکو او وړو اسلحو نه چې ظاهرا د خوراکي موادو محموله یې درلودله د تجارتي کشتۍ په توګه بندر د کراچۍ ته را رسېدلي دي. دا محمولې د پاکستان اردو اخیستې دي او د تخلیه کړي دي او مخفي توګه باندې یو ځای ته منتقلې کړي دي. بیا وایي چې د یو مطلع معلوماتو پر اساس باندې په همدغه وخت کې چې دا کشتیګانې دا را رسېدلي دي، بیا یو هیئت د اطلاعاتي د اسرائیل او د امریکا اسلام آباد ته راغلی دی، د عاصم منیر سره یې لیدلي دي او عاصم منیر دې ته دا پیشنهاد کړی و چې دغه معترضان د ایران چې دي دوی ته باید اسلحه ورکړ شي او دغه طرحه د دې چې د اسرائیل او امریکا منلې وه او په همدغه موافقت پر اساس دغه اسلحه دلته راغلې ده او دوی به دا هلته ده کېږي او د همدغه ګزارش په اساس باندې د اطلاعاتو په اساس د دغه اسلحې انتقال کېدای شي چې د اردو د پاکستان په خپل لاس کې ونیسي، ځکه دا پیشنهاد د دویو او پاکستان امریکې او اسرائیل دا منلی دی او دا کار به تهران ته او فرضاً ایران ته د پاکستان پوځ به کوي. بیرته آخر کې دی ویلی دی چې دا کېدای شي چې د پاکستان او د تهران ترمنځ د یو ډېر لوی تناو باعث وګرځېږي او منطقه د بېثباتۍ او د خطرناک جنګ خواته لاړ شي. دې باندې خو ما تبصره کړې ده، معمولا تاسو لیدلی دي چې دا امریکا غواړي چې داسې وشي. نو کله چې امریکا غواړي چې د ایران او د پاکستان ترمنځ جنگ وشي، که ایران د پاکستان سره په جنگ کې ونښلي، د هغه اړې نه یعنې د کردستان او اذربایجان او د عراق د خوا نه هغې بیا په اسانه راننوځي او د ایران کار تمامولی شي. نو په دې فساد کې عاصم منیر او پاکستان بالکل شریک دي او په دې باندې ما ډېر متعدد زما ټولې برنامې په دې باندې دي په نړیوال سطح او زما خپل په برنامو کې تاسو کولی شئ هغه وګورئ. حیسام په نامه یو ورور ویلي چې آیا ترکیه او پاکستان ایران سره به ودرېږي یا خیر؟ ستاسو تبصره غواړم په دې څه کې چې د ترکیې په هکله بالخصوص لیکلي د ترکیې په هکله. زه فکر نه کوم پاکستان خو ته د اوس مې تاسو هم د اوس خبر ولوسته چې د هغه د ایران په مقابل کې لګیا دی جنایتکارانه اعمالو نه کار اخلي او ترکیه چون هلته د امریکې اډه ده او هغه د اسرائیل او امریکې سره هغې هم ډېر نزدېکت لري، فکر نه کوم چې د ایران سره ودرېږي. د یو تن په نامه د مونا داسې متعارضانه کومنټس زما په هکله لیکلي وو او داسې لیکلي وو چې زه ښودلی یم چې دا د پنجاب او د ایران سړی دی، دې سره احتیاط کوئ. نو دا زما په څه کې لیکلي وو، لیکلي چې دا د شیعه پلوی کوي. بیا د دې ځواب نادیه خور ورکړی دی، زه دې نه مننه کوم او ډېر ښه مفصل ځواب یې ورکړی دی او ډېر قناعت بخش ځواب یې ورکړی دی. الله دې دوی ته اجر ورکړي. نو ما ته ضرورت نه شو چې یا هلته ځواب ورکړم یا دلته. شعیب فیضي وایي چې که امریکا او اسرائیل پاکستان ووهي ټي ټي پي به څه کار وکړي؟ آیا ټي ټي پي نه به دوی کار واخلي یا ټي ټي پي به هم د منځه ویسي؟ نو فلحال خو ټي ټي پي ته ضرورت دی، نو ټي ټي پي به تاییدوي مجاهدینو ته چې تر کوم وخته ضرورت امریکا مجاهدین قهرمانانو، کله چې روسیه یې ووهله بیا تروریستان شول. نو د امریکې په پالیسي باندې دقیقا سړی نه پوهېږي چې پسه به څه کوي. یو بل پیام دی چې زمونږ یو خور په نامه د مریم اسماعیل را لیږلی دی او د دې ته ورته پیغام د زمونږ نادیه هاشمي خور هم دغه کړی و. نو ځکه غواړم چې یو پیام ولولمه، د دواړو پیام متن نږدې غوندې و. د ایران په هکله دی، د ایران نظام نه ولې باید په دې وخت کې حمایت وشي؟ که چېرته نظام سقوط کې افغانستان ته ضرر څه دی؟ په دې باندې دی. نو د مریم اسماعیل دا دغه کړی دی چې لطفا زما دا پیغام چې دی هغې افغانانو ته چې په ایران کې ژوند کوي ورسوئ او ورته ووایي چې په دې تظاهراتو کې د ایران د نظام د راپرځولو لپاره ګډون مه کوئ، ځکه چې دا ستاسو په خیر نه دی. که چېرته دا نظام سقوط وکړي نو د هغې تاثیرات په تاسو باندې وي او په افغانستان باندې به وي
او د ایران د بربادي ترڅنګ افغانستان هم ورسره بربادیږي. نو د دې نه جلوګیري وکړي. او همدغه نظر د نادیه هاشمي خور هم و، نو ځکه مې دلته تاسو سره شریک کړه. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کې دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمینو سپارم. وما علینا الا البلاغ.